سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د ملي مصالحې عالی شورا د رهبري کمیټې دویمه غونډه نن ترسره شوه. یا د غونډه کې ډاکټر عبدالله د غني او محب څرګندونو ته په اشارې وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې سوله د ځای د انتخاب قرباني کړي. بل لور ته د سولې وزارت ویلي دویم پړاو مذاکراتو ته په چمتووالي بوخت دي او په ټاکلې موده مذاکرات پیلوي. کابل ښار کې د نن سهار دریو چاودنو مرګ ژوبله اړولې. سرچینې وایي په شو چاودنو کې د ډاکټر غني د دویم مرستیال سرور دانش د ساتونکي ټولي مرستیال قومندان محمد مهدوی هم وژل شوی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت استازي محمد هاشم علي کوزي ادعا کړې چې پولیسو او اربکیانو د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې 72 پوستې، ارغنداب کې 32 پوستې، په ژیړۍ او میوند ولسوالیو کې لسګونه پوستې له جګړې پرته خوشي کړي دي. ډاکټر غني په اړوندو ارګانونو غږ کړی چې د وروستیو هدفي وژنو عاملینو ته په کلکه سزا ورکړي. د جدې شپږمې په مناسبت طالبان ویلي که افغانان په هر نوم ووژل شي خو خپل فکر به پرې څوک ونه مني. د پاکستان جمعیت علماء اسلام 4 مخکښ غړي له ګونده ایستلي دي. د امریکا ټینسي ایالت په نشویل ښار کې موټر بم چاودنې تلفات اړولي دي. سوریه کې د اسرائیلو لخوا پر ایرانی اهدافو برید کې 6 وسلوال وژل شوي دي. خلیفه حفتر وایي ترکي ځواکونه د ژر تر ژره له لیبیا څخه ووځي. د خبرونو پای.